سلام یې ومنئ. تمه ده چې تاسې به روغ جوړ او صحتمنده وئ. یو ځل بیا در سره عیدالله محمدي یو نوی درس وړاندې کوم. تمه ده چې ستاسو د خوښې او ذوق وړ وګرځي. 22مې صفحه پاتې وه، بي برخه. اسک پوښتنه وکئ، اینډ انسر او ځواب ورکړئ. د هو وینې WHO دا په کوم وخت کې استعمالوو؟ کله چې موږ د یوه شخص په باره کې پوښتنه کوو. یعنی موږ وایو چې دا څوک دی، دا څوک ده، دا دوی څوک دي که نه، دوی څه کار هغه هر ډول پوښتنه چې موږ د یو شخص اړوند کوو نو په هو سره یې کوو. معلوماتي سوال دی. اوس مثال یې وګورئ. نوره وروسته انشاءالله ګرامر برخه کې دا ځان نه په انګلیسي هم تعریفوو، پښتو هم درته تعریفوم. اوس وګورئ who is she دی څوک دو. who is she دی څوک ده. هغه وایي she is my grandmother هغه زما نیا ده. د بل څنګه کس کې وګورئ who is he هغه څوک ده. هغه وایي he is my grandfather هغه زما نیکه دی. د نورې شمېرې خو ګورئ که نه، دویمه، درېیمه، څلورمه په لومړي تصویر کې هم ورکړې ده. دغه وایي چې تاسې نورې پوښتنې هم وکړئ. مثلا ووایئ چې who is she دی څوک ده، ته ورته وایه ووایه چې she is my baby sister هغه زما کوچنۍ خور ده. د بل تصویر کې هم ووایو چې who is he هغه څوک ده، ته ورته وایي he is my father هغه زما پلار ده. دا پوښتنه تاسو ښه ډول سره تکرار کړئ، ښې ډېرې تکرار کړئ. نو د بل تصویر کې وګورئ، د بل مخ کې د سی برخه کې اسک پوښتنه وکړئ. یور پارټنر خپل ملګري نه پوښتنه وکړئ. خپل ملګري ته ووایئ چې دا دې څه ده که نه، یا دا څوک ده، موږ داسې ورته وایو. عکس کې اوس ورته ښودلی دي. هغه who is she دی څوک دو، دا ورته وایي she is my brother. یعنې یو عکس در سره یوسئ، پوښتنه یو بل څخه وکړئ چې دا څوک دی، دا څوک دی. نو ډي ته راشئ، دغه سندره هم دغه اړوند کړې ده. لیسن پوینټ ان چینج. who is she دی څوک ده، دغه سندره ده. who is she دی څوک ده، she is Mary دی میری ده. who is he هغه څوک ده، his brother Lee هغه زما برادر لی ده. who is he هغه څوک ده، he is my brother Lo هغه زما برادر لو دی. who is she دی څوک ده، she is my sister Sue هغه زما خور سو ده. who is she بیا د بل اړخ کې وګورئ، بیا پوښتنه کړې ده چې دی څوک ده. she is my good friend Mary هغه زما ډېره ښه ملګرې میری ده. بیا وایي چې who is she he هغه څوک ده، هغه هیری هغه زما ښه ملګری هیری ده. ګران هینچله نه ده، صحیح ده. let's learn more راځئ چې نور هم زده کړو. learn the words لغتونه زده کړئ. tall د اول لغت وګورئ، اوله شمېره کې tall. tall معنی جګ، لوړ. که نه موږ وایو دغه سړی ډېر جګ دی، it's a tall man. short لنډ، لنډی که نه، یو نیم کس لنډی وي، یو شی لنډی وي، هر شی چې وي شارټ معنی لنډ. ینګ معنی ځوان، ینګ معنی ځوان، خو ته پرېښه مکمل ماشوم دی، صحیح ده. دا کس کې خو که ګوري خو ځوان ته وایي. او څلورمه شمېره کې وګوره اولډ، زوړ. اولډ معنی زوړ. پنځمه شمېره وګوره پریټي، ښایسته، ښکلې. یعنې دغه جینۍ وګوره وایي دا ښایسته ده. نو ستاسو خپله قضاوت وکړئ ښه. او شپږم وګوره هینډسم، په زړه پورې. هینډسم، هینډسم معنی په زړه پورې، ډېر ښایسته، دا هم ورته استعمالیږي. نو بي میک سینټنسز جملې جوړې کړئ. مثال وګوره، ووایه چې she is my mother هغه زما مور ده. she is pretty دی ښایسته ده. ووایه چې he is my brother یورې وپېژنه، له هغې وروسته صفات وکړه. he is my brother هغه زما برادر ده. he is happy ډېر ښه سړی وي. he is good هغه ډېر ښه سړی ده، که نه داسې بیا صفات یې وکړه. he is my مثال she is my sister هغه زما خور ده، که نه she is very smart دی ډېر. دغسې پوښتنې تاسې جوړې کړئ او زده یې کړئ. سی ته راځو. لیسن غوږ ونیسئ، سرکل دایره ته وکئ، انسینګ او سندره ووایئ. لکه is he short is he short آیا دا لنډی ده. is he لنډ دی یا لنډ قد لري. is he tall آیا هغه جګ قد لري. دا سندره ده. is he short آیا هغه لنډ قد لري، که لري yes که نه لري no. is he tall هغه جګ قد لري. is he young آیا هغه ځوان ده. is he old آیا هغه زوړ دی. is he your brother آیا دا ستا ورور دی، نیکه دی، تره دی، څه بلا دی.
د بل اړخ کې هم دغه پوښتنې کړې دي سیده په د جینو برخه کې ایز شي ټال آیا دی جګه ده، ایز شي شارټ آیا دغه لنډه ده، یا ایز شي اولډ زړه ده، ایز شي یانګ که ځوانه ده، ایز شي یور مثال دا ستا څه کېږي چې دومره لنډۍ اوږده دا برخه لري که نه چې ته به ځواب ورکوې چې یا لنډۍ ده یا نه ده صحیح ده که نه نو هغه یې چې ایز شي یور دلته عکس راخیستې ده یو د پلار دی یو د خور دی یو د کوچني ورور دی که نه ایز شي یور سیسټر که نه نو ډي ته راشئ لیسن ان ډو غوږ ونیسئ او ترسره یې کړئ اے بي سي ده چې سی د الفابېټ الفبا حروف ووایه بله پاس حساب دی 1 2 3 نه تر 10 پوره دی count to 10 تر لسو پورې شمېرې ووایه بل read a book کتاب ولوله write the word لغات ولیکه تر همدغه ځایه پورې بس دی که تاسو په یوټیوب چینل کې راسره وئ نو دغه ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو د چینل سره سبسکرایب په دې خاطر کړئ چې هره ویډیو به تاسو ته بیا راځي او که چینل ته نوی داخل شئ نو چینل ته داخل شئ عیدالله ټکی محمدي ووایئ انشاءالله دغه چینل ته به ور داخل شئ ښه وختونه ښه شي به د الله په امان